بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیوم. ناظرین ما یو ویډیو کړی و هغه کې د وارنټي والا چې کوم سیټونه دي دا غي نوی چې کوم ډبي بن سیټونه دي نو دا غي ما ته ډیر زیات لکه خر ریسپانس مې راو شو دا غي باره کې دا خبره مو شو چې کم یوز موبایلونه دي او کم هغه کې لګونته د دینه ونه لګونته کم ډیټونه نو دا غي لګا یو ویډیو جوړ کړي نو دا غي په بابت سره زره غلې مدد رضوان برکی یو دلته فردوس کې جناب پارک ته مخامخ خلیل پلازا کې بیسمنټ کې د دې دکان دی او په دې ډیر زیات مهنت کړې ده خوادي کړې ده بیکګراوند کې بتا سو د دې دا ویډیو ګورئ یم چې کلیکشن دی ډیر کلی طریقې سره کوي هر قسم فونونه دی وروړي ډیر زیات زینون کې ګرځي ډیر په خوارې سره د مهنت سره دا فونونه د راغونډي تیزن خو چې زه راغلی وم دې سره سامسنګ او اوپو ویوو دا ټول دا تاسو مونږ ته کوو هغه ورسره اوس ډیر ز کم وینم آیفون ورسره ډیر زیات پروت دی ورل تاسو سره ملاو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان برکی حاجی رضوان برکی څنګه راته وایي چې را پیله خو تاسو سره د نورم ډیر زیات دا دې ټیم کې کم دي کنه دا بس تاسو کموي دي دا موږ د کار کوو چې ډیمانډ د کم زیات شي نو هغه راځي ټایم سره نو اوس آیفون نن سبا آیفون ډیمانډ ډیر زیات آیفون د دې چې کوم دی هغه د خلکو وس نه رسي کنه ډېر خلکو نه رسي کنه نو د یوز ډېر زیات دی نو ډېر خبرې ولا راټولو دا هر څه چې کوم د پته لګي چې شلو په فائدہ ده چې خپل کسٹمر لا فائدہ ورکو موږ په دې پلان کوو چې ټول کې کم سے کم ریټ ورکو د بیسمنټ کې ورته دیو چې دکان هم نو چې په موږ باندې خرچې کمی او په سیټ باندې د خرچې کم راشي کسٹمر ته چې کم خرچې او دا کم هم بچو هم کسٹمر نو ورکو چې هغه د یوز موبایل اغین پرشي او خرچې په کم راشي ډیمانډ د سامسنګ ډیری نو بیا سامسنګ واپس مو شوی څو په چې اوس لکه دا انلاین تاسو چې د ټابلیټ او ډیمانډ یې زیات شو موږ ټابلیټ راچالو کړو او بیا دا آیفون نن سبا ډیر زیات ډیمانډ نو کار ډیر آیفون ته ویلې دي چې دا کوم موږ دا کوم ډیمانډ کیږي نو موږ راشي نو دې وجه اوس آیفون لري. ٹھیک جی رضوان برکی صاحب دا راته وایي چې دا کم موبایل دي د دې دا ټیکس پیډ دي نه دا دواړه موږ سره دواړه تاسو سره شته ټیکس پیډ هم شته او ټیکس پیډ او چې کوم اوس یونی چې موږ سره ټیکس پیډ نه نو دې نه د کسٹمر ټیکس پیډ دا غوښنه سره وایي او سپورټ نه چې بیا ټیکس تقریبا دا ایکس او دا ایکس نمبر چې کوم دی باندې 40000 دی د فوري تاسو سره دې ټیم کې پدې چې زما په خیال دی بجټ کې دغه روباسي ولا دیسا دغه روباسي لګیا دی او دا ټیکسونه کمې لګیا دی ما دا څه دا یو چې کمې دي او دا وایي ما ورېدي سره اوسه پورې لا کم شي ویني دی او د ټیکسونه لګي بالکل روان 2 میاشتې 60000 روپۍ کې نو وی چې ټیکس ته وګوري خو ځه چې پاکستان کې اوسې نو ټیکسونه خو ورکړي دا خبره ده بیا واپس په موږ لګي بالکل نو چې کوم بهر ټیکس یا څه په ځای راټول هغه دواړه اویلیبل یا مثلا صحیح ده کسٹمر کا تاسو راشي نو ټیکس پیډ ولا هم شته تاسو سره نون ټیکس پیډ هم شته دا وطن کې د دې چې 2 میاشتې کار کوي ګورنمنت داري ورکړي 2 میاشتې پر ټایم نو 2 میاشتې پس بیا د کې بیا دا په نامه د ټیکس پیډ کوي کوم د سی صحیح ده چې شوخه ریلیکسیشن ورکړي 2 میاشتې ګورنمنت چې دا ټایم او بیا ځنه خلک د سی چې وایي پیمنټ وسره کمی ویزا الله به خیر کې 2 میاشتې په پیسې راشي او هغه ټول سبجیکټ سره بس هغه مایند کې بالکل صحیح ده. عدنان برکی صاحب دی چې سره ملاو عدنان برکی صاحب دا راته وایي چې د دې سیټونو د قیمتونه به تاسو نه تاسو کوم جی بالکل آیفونونه به شروع کو جی چې آیفون کې تاسو سره وړو کې سیټ کم یو دی آیفون کې را سره ټول نه وړو کې دغه د آیفون 6 په حال وخت او دا چې تقریبا 40-45 هزار ریټ سره نو دا یوز دی صحیح ده دا مونږ سره اویلیبل دی په 17-17 هزار باندې پی ټی اپروډ مطلب دامره ډیفرنس دی او جی دا یوز کې دی ځکه نو آیفون کې را سره ټول نه کم موبایل آیفون 6 دینه بره را د پسې د آیفون 7 دا پی ټی اپروډ 31000 روپے دی 128 GB
سیده 128 جی او جی او جی 128 جی 31000 او جی او جی او دا دام پی ټی اپروډ دی پی ټی اپروډ 31000 او جی بالکل صحیح او جی بیا ورپسې دغه آیفون 7 پلس دی آیفون او دغه واټر پروف هم دی بیا آیفون 7 نمبر چې کوم موږ سره اویلیبل دی واټر پروف دی مطلب او جی او دا را سره دی 45000 کې 45000 روپے کې پی ټی اپروډ دا 128 جی بی دی دام او واټر پروف دی ورسره صحیح او جی دا 128 جی بی دی آیفون 7 پلس او جی دا پلاستیک کې موږ کړی سکریچز بچ کې دوه لپاره آیفون 7 پلس ډیر صفا دي یوز کې دی خدا موږ ګرځو کنه ډیر په خاري را پیدا کو پنده تم پسې زو لاور تم زو یوز کمال نو مطلب موږ خپل دکاندارې ته دلته راوړو او بیا پسې آیفون 8 پلس ته دا او دا 256 جی بی دی دا واټر پروف ته دا په 60000 روپے رجسٹر دی دا 60000 کې او جی دې کې راځه مختلف کلرونه دي کاونټر کې پراته دي دا وایټ ته ګولډن دي کلرز کوم دي کلر دې کې دا وایټ ته ګولډن هم او بلیک هم سره سره آیفون 8 پلس 256 جی بی دې کې 64 جی بی هم را سره دي هغه بیا ریټ هم کوي هغه تقریبا 12000 ریټ فرق دی او دا هغه په څو شو هغه په شو 48000 روپے چې پروډ او جی ډیر خولي ریټ دی ډیر مزیدار بیا ورپسې د آیفون ایکسس میکس دی دغه یو دا کلر دی د کې دا ګولډن هم دی او بلیک هم شته درې کلرونه دي را سره او جی دا را سره بیا فی الحال پی ټی نان اپروډ دی مطلب که څوک اپروډ غواړي نو هغه ته 40000 روپے کم ټیکس هغه په بیا پیډ شي نو پی ټی نان اپروډ دا را سره دی په 85000 باندې 85000 روپے او دام واټر پروف دی او کنډیشن 10/10 د دې بیټری هیلث بیا سیوا دي ځکه دا الګ لیټیسټ دی 95% 94% دغه بیټری هیلث کې دی دا را سره او جی دغه او د نه علاوه آیفون کې مطلب ارڅو آیفون وس نشي دغه کول نو دغه د آیفون ایکس ته لکه شدا هواوی کې نو 2 پلس ته مطلب ارزان خلک دا ایکس ته 55000 روپے باندې واټر پروف او جی دا 256 جی بی دی آیفون ایکس 55000 د دې ریټ ته او جی دا واټر پروف ته 55000 دا پی ټی نان پروف خو دې کې دا چې سیمبا پکې 2 میاشتې کار کوي دا حکومت مطلب دغه ور کړی دی د ټیکس په مینیمم میکسیمم د دیم 40000 روپے ټیکس او د دیم 40000 دا کوم او د دې 40000 روپے ټیکس سیمبا پکې 2 میاشتې کار کوي دی بالکل صحیح ده هدینه پس تاسو د چکم د آیفون نه علاوه دي آیفون نه علاوه مختلف ماډل دا هواوی کې د 4128 ته 14000 روپے باندې هواوی نو 2 پلس نو دا اکثر ریټ کم دی ارڅو آیفون نشي اغست نو د دې میموري او 4 جی بی ریم دی نو په 14000 روپے کې دغه ماډل ته ملاويږي هواوی کې رضوان برکی صاحب دا تاسو یاد دي دا په 22 او 26000 تاسو ورته هغه وخت کې 28 کې به مو سکه 65000 کې نه جی ها بالکل او اوس چې دینو تاسو سو ویل 14000 روپے 4128 جی ها بالکل دا هغه دا پی ټی دا پی ټی اپروډ دی ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده دینه راوځي دینه دا 80 دی را سره 80 دا 55000 روپے کې دی دا چې 128 دی را سره او دا 80 سمثینګ کې دی هغه سیټ هغه چې کیمرې ته ویږي دا هغه فرق جی بالکل هغه دی بالکل او جی دا تاسو ګوګل کې سرچ کولی شئ یوټیوب باندې دی ویډیو کته شي د خپل سیټینګ دي دا او جی دا 80 موبایل سمثینګ ریم او روم تاسو دا چې 128 دی او جی او ریټ دا 55000 او پی ټی اپروډ دی دا او جی دا نوٹ 9 دا نوٹ 9 دی دا 8256 دی را سره او جی او دام پی ټی اپروډ دی 40000 روپے ریټ دی او جی بغیر ډاټا بغیر د کې اکثر ډاټ والا زین او غیر ریټونه بیا لګ خي او جی نو دا 40000 کې دی بغیر ډاټا نوٹ 9 او جی دا نوکیا کې دی نوکیا کې ما دغه پی ټی نان اپروډ دی را سره او جی دا 332 ته او 12000 ریټ دی مطلب او د دې 6000 روپے ټیکس دی مطلب یو کس پیډ غواړي مطلب رجسټر نو 6000 روپے ټیکس دی 18000 روپے د دې ریټ رسی بیا ٹھیک شو بالکل صحیح ده دا بیا ډیر ارزان دی را سره مطلب دا 5000 روپے ریټ دی ا ویډیوکون کمپنی دا را سره کیزن کمپنی دا 3500 روپے باندې 216 دا غم دی ډبل سیم سپورټ دی او میموري کارت سپورټ دی اټ ټایم 216 دی او 3500 روپے باندې او جدا 5000 روپے باندې دا 216 دی او دام ډبل سیم او میموري کارت سپورټ دی ٹھیک شو بالکل تاسو سره ډوکومو وغیرہ هم شته ډوکومو وغیرہ هم شته دی ټابلیټ هم دغه دی پرتی دی را سره دا ټابلیټ تاسو له غونډې نظرین وګورئ او د دې لګریټ وایي د دې 4500 روپے ریټ دی 216 دی او 10 انچز دی کنه
او جنو مطلب اکثر ماشومان له خلک علی کارټونان وغیرہ د پر ناغه د پر بهترین شي زیاده او جی 216 د میموري کارت سپورټ ته او جی میموري کارت هم سپورټ کوي وای فای خبر برابر چلای مطلب گیمونه هر قسم مطلب د ماشومان گیمونه کوي کارټونان ډاونلوډ د هر څه پکې صحیح کار کوي صحیح دا او د دې یو ریټ ته دوانه دام 4500 روپے ریټ او دام 216 دی او جی دا داسې یونیک اونته دی دیتا سټینډ لګي کنه مطلب که څوک د سټینډ لري نو هغه په دغه باندې د استعمالول شي او دا چارج کیږي مو او جی او دا د هغه څه خوستیم شي او هغه وایل یو ار یوزینګ تاسو دا چارج کولای شئ سپیکر ورته فرنٹ کې دی او د دې په ساوند هم ښه او جی ریټ هم چې دی نو ډېر ریزنیبل ریټ دی چې دا غړې دي چې تاسو دا انډراید واچز دي دا موبایل سره بلوټوث په ذریعہ کنیکټ کیږي او نو بس څنګه موبایل استعماليږي کال لازم د غړې نه ته اټینډ کول شي کالم ته ډایل کول شي میسج ایوریثینګ مطلب سیم لایک موبایل دا ته یوز کول شي او جی واچز دي انډراید واچز دي دا چې کوم ستاسو د غړې بلوټوث په ترو باندې دا کنیکټ شي د فون استعمالوي وي هغه ستاسو د دې غړې یوز کولای شي په صرف دا چې د بلوټوث هغه څومره رینج وي د هغې په مطابق باندې چې فون تاسو نږدې بالکل بلوټوث رینج دا بالکل صحیح تاسو د انډراید بلکې سه د دې د سامسنګ وغیرہ دا خاصی نورمالي تاسو کار کوي کنه او غوړی هوا ویم غوړی دا ټایم بینګ د پاره دی لکه دا یو مخصوص ټایم د پاره وي کسٹمر ډیمانډ زیات شي بیا دا غي نه پس نه ډېر پرتی د سیو بیا سامسنګ پرتی بالکل په دې چې زه تیر ځل راغم نو به ته هاشه لکه تاسو هول سیل او پرچون دواړه کوي خاصما په خیال دې کې به د وینا ضرورت نشي د هول سیل ریټ بیا تاسو ظاهر خبره د ګاټ له مختلف ورکوي دا خو د وینا ضرورت نشته چې کوم کدا سي دکانداران حضراتي چې هغه د ویډیو ګوري نو اډرس چې دی نو پاکه د کنټیکټ نمبر اډرس د ویډیو په شروع نه تاسو ته ښکاری لګیا دی او دا تاسو کته شي کنټیکټ کولای شي ریټ څخه سي شي او خرید به ان شاء الله تاسو ملاوي کی بهر زه د شکریہ وکم رضا بکیر صاحب مننه مهرباني